السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په موبایل کې د ټویټر اکاونټ جوړ کړئ. او دوستانو ټویټر اکاونټ تاسو د موبایل نمبر په ذریعه سره هم جوړولی شئ او په ایمیل اډرس باندې هم جوړولی شئ. نو راځو زه تاسو ته طریقه درښیم چې موږ څنګه ټویټر اکاونټ جوړولی شو. نو دې لپاره به تاسو اول له پلی سټور څخه ټویټر اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو ټویټر را ډاونلوډ کړئ نو سمپل به تاسو ټویټر خلاص کړئ. کله چې تاسو ټویټر خلاص کړئ که چیرې تاسو له مخکې نه آی ډي لرئ لاندې په لوګین بټن باندې کلیک وکړئ. خپل یوزر نیم شان ورکړئ آی ډي به تاسو ته لوګین سي. او که چیرې تاسو اکاونټ نه لرئ نوی جوړوئ نو نوی هم تاسو جوړولی سئ. ګوره په دې کې اول اپشن د کنټینیو ویث ګوګل دی. تاسو تر له ګوګل آی ډي سره هم ساین ان کولی سئ اکاونټ جوړولی سئ. یا کوم چیرې په موبایل نمبر یا په ایمیل اډرس باندې په خپله جوړوئ لاندې په کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ. خاص دی د لکه فیسبوک سمپل په کریټ اکاونټ بټن باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو نوم ورکړئ. په هر نامه چې تاسو اکاونټ جوړوئ هغه نوم تاسو ورکړئ. ما مثال دلته ورکړئ رحیم خان. زه د رحیم خان په نامه جوړوم. بیا په دې کې بل اپشن ده فون نمبر. اوس که چیرې تاسو په موبایل نمبر باندې جوړوئ موبایل نمبر ورکړئ. که چیرې په موبایل نمبر نه جوړوئ په ایمیل یې جوړوئ په یوز ایمیل انسټډ باندې کلیک وکړئ. ځکه بیا هغه ایمیل ته کوډ ځي. که موبایل نمبر ورکړئ بیا هغه ایمیل ته یو 5 عدده کوډ ځي. نو ما زه په ایمیل جوړوم. راځم اوس دلته خپل ایمیل کې ورکوم. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ ما ایمیل کې ورکړئ. بیا بل اپشن ده ډیټ اف برت. په کوم تاریخ تاسو پیدا شوي یاست هغه ډیټ اف برت تاسو ورکړئ. هر ډیټ اف برت تاسو ورکوئ هغه ورکړئ. خو که چیرې مثال سم ډیټ اف برت تاسو ورکړئ درته معلوم وي بیا ښه وي کله اکاونټ لاک سي ډیټ اف برت غواړي بیا به تاسو دغه ډیټ اف برت ورکړئ. ما مثال دغه ورکړئ. لاندې نیکسټ بټن ده سمپل په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ بیا ساین اپ بټن ده سمپل په دغه ساین اپ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ساین اپ بټن باندې کلیک وکړئ اوس ګوره کوم ایمیل تاسو ورکړی ده هغه ایمیل ته کوډ لاړئ. اوس به هغه کوډ تاسو دلته کې وایي. نو راځو هغه ایمیل ته زه راځم هغه ایمیل خلاصوم چې آیا هغه ایمیل ته کوډ راغلی ده که نه ده راغلی. نو زه رالم ایمیل مې خلاص کړئ. نو دا ما ریفریشه کړئ. انتظار ته کوو چې هغه ایمیل راغلی ده که نه ده راغلی. نو ګور تاسو کتلی شئ دغه د ما د ایمیل کوډ ده 347408. راځم دغه کوډ کې وم 347408. نو زه رالم ټویټر ته 347408 دا کوډ مې کې والی. که چیرې تاسو هلته موبایل نمبر ورکړی هغه موبایل نمبر ته دا کوډ ځي. لاندې سمپل تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. دلته وایي پاسورډ. هر کوم پاسورډ چې تاسو ورکوئ هغه پاسورډ ورکړئ. نو زه راځم دلته خپل پاسورډ ورکوم. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ ما پاسورډ ورکړئ. تاسو به 8 عدده پاسورډ ورکړئ. لاندې نیکسټ بټن ده په نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ دلته وایي پیک اپ پروفایل پکچر. اوس مار تصویر په اکاونټ دروئ هغه تصویر ورکړئ. کوم چیرې فلحال تصویر نه په دروئ بعد کې په دروئ سکیپ اور ناو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دغه رقم دلته وایي ډسکرایب یور سیلف. دلته په خپل باره کې مثال یو شی ولیکئ چې زه مثال رحیم خان یم یوټیوبر یم فریلانسر یم. نه په خپل باره کې مثال بایو دلته ولیکئ. کوم چیرې دا نه ورکوئ سمپل په سکیپ اور ناو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه به هم تاسو سکیپ کړئ. دغه رقم دلته ګوره وایي یوزر نیم ورکړئ. هر رقم یوزر نیم چې مې ورکوئ هغه یوزر نیم ورکړئ. نو مثال بیا به د تاسو تر نامه لاندې دغه یوزر نیم نو دلته تاسو دغه ایډیټولی یم چې مثال زه دغه یوزر نیم ورکوم رحیم خان 12128. دا ما مثال ورکړئ. زه دغه یوزر نیم غواړم. نو ګور دلته ټیک مارک راغلی. دغه یوزر نیم مثال اویلیبل ده. بیا نیکسټ بټن ده په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه رقم زموږ اکاونټ جوړ سو. لاندې بیا ناټ ناو بټن ده په دغه ناټ ناو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ناټ ناو بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه رقم دلته بیا موږ ته ایسو اکاونټونه راړوي. که چیرې وایي تاسو دغه فالو کوئ هغه تاسو فالو کولی شئ. ګورئ وټ آر یو انټرسټډ ان. تاسو مثال څه شی خوند درکوي؟ کرکټ خوند درکوي، وایرل ټویټ خوند درکوي، فني ټویټس خوند درکوي، چې سپورټس خوند درکوي، هر شی تاسو خوند درکوي. مثال هغه تاسو دلته سلیکټ کړئ. مثال ما کرکټ سلیکټ کړئ، وایرل ټویټ مې سلیکټ کړو دا ماته خوند راکوي، ټیکنالوژي هم خوند راکوي، گیمینګ هم خوند راکوي. هر شی تاسو مثال خوند درکوي هغه تاسو دلته کې سلیکټ کړئ. ټول هم سلیکټ کولی شئ. بیا لاندې نیکسټ بټن ده. مثال بیا به تاسو ته هغه شان راړوي د سپورټ باره کې به شان درته راړوي کوم شان هلته تاسو سلیکټ کړی دی. نو دغه رقم د اکاونټونه درته راړولي دي. نو دا تاسو دغه یې پرېږدئ. په نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې زموږ اکاونټ چې ده هغه جوړ سو. نو دا نور داسې تاسو یو ورځ استعمال کړئ په خپل مو سر په خلاصیږي. نو دغه رقم دلته ګور تاسو بیا په د پلس بټن کلیک وکړئ. دلته تاسو پوسټونه کولی شئ، ټویټ کولی شئ. په فیسبوک کې پوسټ ورته وایي دلته ټویټ ورته وایي. نو دلته چې مو هر شی پوسټ وایي خط مې کلیکوئ، تصویر مې ورکوئ، ګیپ فایل مې ورکوئ، یعنې هر شی چې مې ورکوئ هغه تاسو دلته ورکړئ. مثال ما دلته ورکړئ مای فسټ ټویټ.
نو دغه رقم کوم چیرې دلته مثال هیشټیګ استعمالوئ نه کله کله مثال کوم ټرینډینګ شی روان هغه مو ورکوئ هغه تاسو دلته ورکولی شئ ما مثال ته ورکوئ هیشټیګ کرکټ نو دغه رقم په ټویټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په ټویټ بټن باندې کلیک وکړئ نو ګوره هغه دلته ټویټ سو او کوم چیرې مثال یو شی سرچوئ هغه تاسو سرچولی هم شئ ګوره سرچ ته راسئ په سرچ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ نو دلته اوس مثال تاسو هغه شی کې ولیکئ درش بار یو شی سرچوئ هغه تاسو دلته کې ولیکئ ما مثال کې ولیکئ کرکټ نو ګوره ما ته دلته لاندې اوس د کرکټ په باره کې مثال شان راواړول ټوټل کرکټ په باره کې دی اوس مثال هر شی کوئ نه زه راځم دغه اکاونټ غواړم چې دغه اکاونټ هر وخت یو شی وکړي هغه دې ما ته راځي نو دغه به دوستان دلته تاسو فالو کوئ په فیسبوک کې هم مثال تاسو فالو کوئ یا به هم لایک کوئ دلته بیا تاسو فالو کوئ فالو بټن څخه کله تاسو کلیک وکړئ بیا هر وخت د یو شی پوسټ کړئ مثال هغه بیا تاسو ته دلته په وال باندې تاسو ته راځي دلته مثال ګور دا ما ریفریش کړئ دلته به بیا راځي نو دغه رقم دوستانو دا اوس موږ څنګه کولی شو چې ټویټر اکاونټ جوړ کړو نو کوم چیرې مثال بله ویډیو په غوښته بیا تاسو ماته په کومنټ کې وایئ زه به ټوټل ویډیو په جوړه کړم چې مثال نوم یې بیا څنګه چینجېږي یوزر نیم څنګه چینجېږي اکاونټونه څنګه کې فالو کېږي مثال د هر چا ټویټونه چې مې خوښ هغه باید تاسو ته اول راسي هغه څنګه کېږي یعنې کوم چیرې نو بله ویډیو په غوښته هم تاسو ماته کومنټ کولی شئ نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د خدای په امان